کوشنیان ولې وایه هغه جانه دوی کوشنیان پر ځان راټول کړي دي زما د خونې مخ ته ناست دي دا ګرده نارې وایي زموږ روژه را خرابه کړله اعصاب یې را خراب کړله په دې فرض روژه کې به اوس موږ خوب کوو که بیا نه کوو روژه د هغه دپاره روژه د امتحان لپاره د الله پاک پر مسلمان فرض کړې ده ته راسې راووځې یو کوچنی دوره غورځوې بل دوره غورځوې ولې دونه ظالم ولې یې ته پر مؤمنانو ورحمېږه الله به پر تا ورحمېږي مې اصحاب نو زه نه لرم چې د جیو د او د هغه پر نارو باندې زه غوږ ونیسم اعصاب یې را خراب کړله روژه مو په دا فرض روژه کې به موږ راولاړېږو د دوی چغو ته به زه کښېنم دونه حوصله خو زه نه لرم ولې نه شې زغملی یو خو در سرې غرمې پروت یې په یخه خونه کې پروت یې په چیش خبر یې د کور یو سودا ته راوړې ده د باندې ور وتلی یې ګرده شپه په بنډارو یې او ګرده ورځ پروت یې ته ورسه په بازارو کې وګوره خلک څونه په تکلیف چې دا سرې ګرمۍ ته خوارۍ کاږي څوک بیلچه وي څوک کولنګ وي څوک په زیرنج باندې اخته دی هغه خوارۍ کاږي په دا سره ګرمۍ کې ولاړ یې ته په چیشي خبر یې ته د خوب و خیال یې خورې په هېڅ هم نه یې خبر او دلته چې راسې پر موږ باندې آل جوړ کړي کوچنیان به یې هغه په لغتو به ولې د خدایه نه بیرېږې ځئ ولاړ سئ ولې داسې مست یې ته درځه تر ولاړ شه ته خورا مست شوی ته درځه ورک درځه ولې په دغه جاګرده لوچګي ده زموږ ژبه روژه را خراب